زمونږ د اسټابلیشمنت ټول فوکس بوز د خیبر ځمکې باندې. خیبر پښتونخوا نه به تل خیبر هم ختمي، د خیبر خلک به راولي او خیبر خلک به د پښتنو نه بیلي. خیبر خلکو ته به وایي چې تاسو ته مونږ بنګالیان چې کوم دي مونږ ته بنګالیان هم د غدران خولې دي. ما ته څو ورځې مخکې د پته ولګېده هغوی چې کوم 6 پوینټس ورکړي وو شیخ مجیب الرحمان دلې هغې کې یو 0.70 والا او اټونومي والا و. نو آیا زمونږ پښتنو کې او بنګالیانو کې دا فرق نه و چې هغوی پټه لیکه و داسې پوینټس یې ورکړه چې هغه پوینټس هغونه پوره کېدو وال نه و، هغوی ځان د خپل هغه جوړ کو. نو داسې پوینټس ته څه وایې چې لکه منظور هم دغه پوینټ هغه شان دي ورکړي دي که هغو کې څه فرق شته؟ یانو پښتنو کې یو ډېر غټ فرق دی. بنګالیان سیکولر دي او مونږ فنډامنټلیسټ وو. د بنګالیانو او زمونږ فرق دا دی چې مونږ فنډامنټلیسټ وو، لکه مونږ په دین ولاړ خلکو، خو د دین دپاره که مونږ څوک دوکه کوي نو په هغې دوکې مدرېږو چې او دا سړی دین ولاړ دی، که دې دوکه راکوي یاره د ده دوکه هم حلاله ده. بنګالیان داسې نه دي، بنګالیان سیکولر خلک دي. هغې وایي دین زما زه خدای دپاره مونځ زکات حج فرض کومه، که دین په نوم باندې ماله څوک دوکه راکوي هغه زه نه منم، هغه سړی زه د منځ وباسم. مسله دا ده چې پاکستان کې پښتون سره دا لوبه کړې ده چې هلکه ته خو ډېر پټان یې، ته خو ډېر منځونه کې روژه هم نه پرېږدې او پاکستان جوړ شوی دی لا اله الا الله باندې. نو ستا فنډامنټلیزم چې کوم شخصیت دی فنډامنټلیزم هغه تا په دې باندې مجبور کړي چې هلکه ته خو د کلمې خلاف جنګېږې که ته پاکستان خلاف خبره دی. بنګالیانو کې دا شی نشته، بنګالیان سیکولر دي، هغې دین او سیاست بیل ساتلی دی. نو هغې خلاف د دین د حربې نه دي استعماله شوی، کوم چې شیخانو به استعمالولې چې دین به غلط استعمال کړو د هغې خلاف. ځکه بنګالیانو هغه 7 پوینټس اټونومي چې ورکړه ملو ورته نه شوه. چې ملو ورته نه شوه هغه ټایم کې بنګال کې خلکو دا خبرې کولې د پاکستان په حق کې. هغه ټایم کې خلکو ویلې، ما ته سم کتابونو کې لیکل شوی دي، بنګال کې خلکو دا ویل چې پاکستان خو د مسلمانانو اسلام په نوم جوړ شوی دی، تاسو اسلام خلاف دی. چا چې ازادي غوښتله هغه سیکولر خلکو هغې ونه منله، هغې خپل ازادي واغسته. پښتانه فنډامنټلیسټ ساتلي دي کې سیاست ته مذهب دونه وردن نه کو چې پښتون اوس که ازادۍ خبره کوي نو پښتون باندې د کفر فتوا هم لګي چې د اسلام او د لا اله الا الله او د مولانا بجلیګر هغه ویډیو ډېره لاندې باندې کوي چې حدیث هغه حدیث تاسو تشریح کړی و چې هغه غلط ویلې دی، هغه تشریح غلط کړی د مونږ ته. وطن سره مینه د ایمان جذبه ده، وطن زمونږ پښتونخوا ده، پاکستان خو نه ده. وطن پښتونخوا دی زمونږ، پاکستان ستا سیاسي نظام دی او که سیاسي نظام سره ته مینه کې هغه شرک دی. بالکل داسې ده. علامه اقبال په دې باندې شعرونه لیکلي دي چې که ته وطن پرستی کې نو ته شرک ته لاړې، ځکه ته پرچم ته ودرېږې، پرچم ته سلوټونه کې، اسلام کې خو هغه شرک دی. او حدیث کې چې دی هغه ستا وطن یاد کړی دی کوم چې پښتونخوا ده، د پښتنو وطن. سیالکوټ خو زما وطن نه دی، سند کراچي وطن نه دی. بالکل خلک سیاسي او په فلسفیکل طریقو باندې عالمانو د سیاستدارانو داسې دوکه کړي دي چې د واپس یې که موږ روباسو دی کې به لږ وخت لګي. نو مننه کوم دلته حمزه جان زمونږ پوینټ سترونګ دي که د هغو پوینټ سترونګ دي؟ بس د دې خبرې جواب وکړي لکه د هغو چې کم پوینټس و د منظور جان پوینټس دي دې کې کم تاسو ته کم سترونګ ښکاري؟ ځکه چې هغو دا غوښتنه کړې وه چې 1940 ریزولوشن دی په ریالسټک طریقې کې امپلیمنټ شي، ریسټور دي شي. هغه ریسټور نه شو، هغو ځان له جدا ملک جوړ کړو. زمونږ پوینټس سترونګ دي که د هغو پوینټ سترونګ دي؟ بس دا زما آخري پوښتنه ده. فرق پکې د وخت دی، ځکه هغه د 1900 دغه خبره و 1971 و یو بیا او دا خبره د 2023 ده. نو که هغه وخت سره هغه ډاینامیکس او جیو پولیټکس سره د هغې خبرې مضبوطې دي، که زمونږ وخت سره اوس دا پوینټ سره نو زمونږ خبرې مضبوطې دي. ډیفرنس د وخت دی، ځکه هغه وخت کې حالات کمل بدل وو. هغې وخت کې لکه دا سوویت یونین هم نو راغلی، امریکا هم نو راغلی، دا وار اون ټیرر هم نو شروع شوی. اوس دغه دی، اوس مختلف دی. نو زمونږ نقطې مضبوطې دي، خو څنګه چې ما تاسو به ویډیو کتلی ما اوس یو ویډیو اپلوډ کړه. زمونږ د اسټابلیشمنت ټول فوکس بوز د خیبر ځمکې باندې. خیبر پښتونخوا نه به تل خیبر هم ختمي، د خیبر خلک به راولي او خیبر خلک به د پښتنو نه بیلي. خیبر خلکو ته به وایي چې تاسو ته مونږ ځمکې مزادو، تاسو ته دام کو. خیبر خلکو له اوس مراعات ورکوي چې خیبر د نورو پښتنو نه جدا شي، پولیټیکلی آیسولیټ کی، سیاسي طریقې سره آیسولیشن وشي. نو دا خبرې ورور استعمالېږي، خو که پښتانه پې دماغ کولو وساتي، بند ونه ساتي.